الله عزوجل وایي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض. هغه شیانو او نعمتونو ته خواهش مه کوئ کوم چې د الله بل کس ته راکړي دي. نو کله چې موږ داسې کسانو ته وګورو چې چاته الله موږ نه زیات دولت ورکړی وي، یا موږ نه زیات ښایسته وي، یا ورسره موږ نه زیات ښایسته ګاډی وي، یا هغوی ټول ژوند موږ نه زیات ښایسته ښکاري. ځینې وخت ما لیدلی دی چې یو خور د بل خور ته وګوري او سوچ کوي چې هغې رنګ رانه زیات ښایسته دی یا هغه رانه زیاته ښایسته ده. نو د حسد ډېر قسمونه دي. تاسو ته حسد هر شی نه کیدی شي چې تاسو د بل کس ته وګورئ او تاسو ته احساس وشي چې دا شی ما سره نشته، نو تاسو د خپل موازنه د نورو کسانو سره کول شروع کړئ. حسد د مادي شیانو کې هم کیدی شي او د چا مینې لپاره هم کیدی شي. کله چې ستاسو له دا احساس وشي چې ستاسو مور یا پلار ستاسو سره دومره مینه نه کوي او ستاسو خور ته زیات اهمیت ورکوي یا ماته کاریږي او هغې ته هیڅ نه وایي. او ځینې وخت مور پلار هم د خپل ماشومانو کې موازنه کوي کوم چې د ماشومانو کې حسد پیدا کړي. نو ځکه دلته الله وایي چې د خپل ژوند موازنه د بل کس سره مه کوئ او ما کوم چې ستاسو له راکړي دي هغې باندې خوشحال اوسئ. ځکه چې د دنیا کې ډېر خلک داسې شته کوم چې زما او ستاسو نه زیات ښایسته دي، زیات علم او زیات دولت لري. او دا ممکنه ده چې ستاسو کور کې د بل کس ته ستاسو نه زیات مینه او توجه ملاویږي. او موږ پوهیږو چې ځینې وخت دا غلط هم وي. نو د دې معنی دی چې الله ځینې وخت ستاسو باندې څه دروازې بندې کړي وي او نورې ډېرې دروازې ستاسو لپاره کلاوې کړي وي. نو کله چې تاسو حسد کوئ نو تاسو هغه شیان غواړئ کوم چې الله نورو ته ورکړي دي، خو الله ستاسو له نورو نه مختلفه جوړ کړی دی او هغې د رزق هغه دروازې نورو باندې کلاوې کړي دي کوم چې تاسو باندې نه دي کلاوې کړي. خو الله هر کس ته خاص موقع ورکړي دي. نو دا ضروري دی چې کوم الله موږ ته راکړی دی هغې له موږ د الله رضا لپاره استعمال کړو او د خپل ژوند موازنه نورو سره نه کوو.